خوست مرستیال ولی ښاغلي مولوي محبوب شاه قانع ویل د یاد کړنې له امله د ولایت ملکي او نظامي مسؤلین ډیر خوشینې دي او ډاډ یې ورکړ چې عاملینو ته به یې د نظامي محاکمې له لوري د شریعت په رڼا کې سختترینه جزا ورکړل شي. ښاغلي قانع زیاته کړه چې اوس د زورواکۍ او خپلسرۍ وخت تیر شوی او یو اسلامي او شرعي نظام حاکم دی. هیڅوک د محاکمې له حکم پرته د یو چا د سزا تحقیر او سپکوي حق نه لري. دا چې اسلامي امارات یوه سالمه پالیسي لري او همیشه یې خپل ولس بللی او د ولس بچیان خپل بچیان بللی دي. نو لله الحمد د اسلامي امارات مشرتابه هر وخت په خپل ولس زړه دردېدلی او خپل ولس ته یې د زړه لیدلې مینه ورکړې ده. انشاءالله موږ ټول ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې داسې کسان چې هغه د امارات د پالیسۍ نه اخوا خودسره کارونه کوي دا به د اسلامي امارات پالیسي نه وي او اسلامي امارات به انشاءالله د داسې خلکو په وړاندې خپل اجراءات کوي او داسې خلک به د افغانستان اسلامي امارات نظامي محکمې ته مخته کوي او دوی به په خپل هغه عمل چې د دوی نه صادر شوی ده د هغې په سزا به یې رسوي. بادشاه زولا او د هغه کورنۍ غړو د ولایت ملکي او نظامي مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د یادې پیښې په تړاو یې ورسره خواخوږي ښودلې او ډاډ یې ترلاسه کړی چې عاملینو ته به د شریعت په رڼا کې جزا ورکړل شي. من از مو د مخکې چې ورجو شوي وره ځان اسلامي امارات مشرون نه وي خبر او چې مشرون یې خبر شول زه یې وپوښتم مولوي صاحب محبوب شاه مطلب موږ نه موږ ته دا ووایي چې څه رقم ته محکمه چې پرېکړه وکړي څه رقم ته فیصله چې وکړي هغې سړي سره به هغه رقم ته کور شي. بس مولوی صاحب محبوب شاه چې د خیس ولایت معاون ده یمیک پرین په 3 بجې د میک تزام وو د میک په وریر نه د خپل خبدیان او وخه یو خبره پوښ په کنه یې مولوی صاحب میک وروختي چې د کی جرم به توسس را شوا د میک به د قانون منګول تسپری هغه رقم اجازات په پته تا ور کول کېږي شریعت پرېکړه په پته شي ټول مليونه او تر وزارت داخله پر مقصد د میک په ورن ټول خبدان خاله د میګه مرض نه ډیره ښه خطر لري. کیما ویډیو چې متر بچ ځلاس جګر شوی و د دوی درې ورځې یغه په مورید د خوست والی معاون محبوب شاه میګرو وختي میک ته زنګ ولو چې ثبوت تاسو شای تاسو د تمازه ورګه دغه نفر به میک روان سي د سره به میک قانوني اجرات وکي نه میک د مشرونو څخه ډیر خوشحالي. همداشان ښاغلي قانع ویل اسلامي امارات د ولسونو نظام دی او د ولسونو په خوښه راغلی. د اسلامي نظام پالیسي دا ده چې د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدګي وکړي نه دا چې ولس وځوروي او یا یې هم سپکاوی وکړي. په همدې اړه د خوست امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې هغه امنیتي منصوبین ونیول شول چې په خپل سري ډول یې د یو ځوان د سر او بریتو ویښتان قیچي کړي وو. د خوست امنیه قومندان حافظ عبدالرشید عمري په ځانګړي هدایت هغه کسان نیول شوي چې په خپل سر او غیر قانوني ډول یې د یو ځوان کس د سر او بریتو ویښتان قیچي کړي وو او ویډیو یې ترې اخیستې وه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې حافظ عبدالرشید عمري له یاد کس سره لیدنه کې ژمنه کړې وه چې له د سره د ترسره کړي جرم مرتکبین به نیسي او د قانون منګلو ته به یې سپاري. همداراز ښاغلي عمري له محاکمو پرته یاده کړنه غیر قانوني او خپلسري بللي او ویلي و چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو له حیثیت وقار او انساني کرامت سره لوبې وکړي.